د هیواد په شمال زون کې د روان مریض کال په لومړیو کې د قوشتېپې کرنیز کانال چارې د سلګونه زره هکټاره ځمکو د خړوبونې لپاره پیل شو چې اوس مهال د لومړي فاز چارې 40 سلنه بشپړې شوې دي. د قوشتېپې کانال د هیواد یو له سترو ملي پروژو څخه ده چې په 3 فازونو کې طرحه او پراختیا شرکت رهبرۍ وعده کړې وه چې تر یو کال پورې به د ماشینرۍ شمېر 2800 ته او د کیندنې حجم به په یوه ورځ کې 380,000 متر مکعب ته ورسیږي. د دې ماشینري په حدود د 2800 ماشینري ته به انشاءالله ورسوو او دا به ثابته کړو چې افغانستان کولی شي خپل اقتصاد ښه ودروي او د خپل ملي پروژې خپله تطبیق کړي. خو د پروژې د چارو د پیل څخه د 9 میاشتو په تېرېدو د توقع خلاف د ماشینرۍ شمېر له 3386 څخه ډېر لوړ شو چې د ماشینرۍ په ډېرېدلو سره اوس مهال د ورځې له 220,000 متر مکعب څخه ډېره کیندنه کیږي. د ماشینرۍ او کیندنې په ډېرېدلو سره داسې اټکل کیږي چې د هیواد د دې سترې او حیاتي پروژې چارې به له ټاکل شوې نیټې وړاندې بشپړې شي. صاحبان و تیم‌های تکنیکی و مجرد ما سقف بالاتر از 720,000 متر مکعب رساندیم. اوس مهال د قوشتېپې کانال د لومړي فاز چارې په 108 کیلومتره فاصله کې په 114 نقطو کې په چټکۍ سره روانې دي. د قوشتېپې کانال په کیندنه کې اوس مهال په مستقیم ډول 15,500 ډېر کسان په کار بوخت دي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته حلال رزق پیدا کوي. یو شمېر کارکوونکي وایي د قوشتېپې په کانال کې له کار کولو خوښ یو چې له دې لارې د خپل هیواد په آباد هر کانال موږ مثال تیر کو او دغه کې مځکې ان شاء الله تعالی د پیسې کوم غلا چې د افغانستان ټول مثال ان شاء الله د قوشتېپې کانال چارې چې په پوره افغاني کاري ځواک مخکې ځي مالي بودجه هم د حکومت له کورنیو عوایدو ورکول کیږي. د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د تطبیق لپاره 8.2 میلیارډ افغانۍ بودجه په پام کې نیول شوې ده چې له پراختیایي بودجې ورکول کیږي. چې مرمري سینه دي چادا په بمو سیزلی پور بدی اخلم له دښمنا یو پڅو. د ملي پراختیا شرکت له لوري خصوصي قراردادي شرکتونو ته د انوایسونو پر وخت اجرا کولو د کانال چارې لا چټکې کړې دي او قراردادي شرکتونه شپه او ورځ د قوشتېپې کانال په چارو بوخت او د خپلو مالي حقونو په ورکړه کې کومه ویره نه لري. اجرات انوایسات تقریبا نقد است. هر زمانی که ما با اندازه که برای ما قرارداد میشه تکمیل میکنیم در بین 2 الی 3 روز برای ما پول ما پرداخت میگردن. تا حتی در اواخر رئیس انشاف ملی تصمیم گرفتن که تمام پروسس انوایسا آنلاین شود. یعنی ما شده و همچنان دیزاین اینتیک، دیزاین پول و دیزاین همه مسیر کانال مکمل توسط انجینرهای داخلی توسط خود ما صورت گرفته. انجینرهایی که از افغانستان هستند. انجینران چې د قوشتېپې کانال د سترې پروژې په تطبیق کې بنسټیز رول لوبوي. د نورو کارکوونکو ترڅنګ د ډېرو ستونزو په تحمل سره شپه او ورځ کار کوي ترڅو د دې کرنیز کانال چارې ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. افغانستان په تاریخ کې به د انشاءالله یوه جداګانه پروژه وي چې تطبیقي خوراکی و کاملا به نیاز خواهد کرد از تمام میشه. ممالک نزدیک را د چارو پرمختګ او په کانال کې د سطحي اوبو راوتلو یې نور هم ښکلا ډېره کړې او هر ورځ د هیواد له بېلابېلو تفریحي زیبا جوړ شوه. مردم دیگه واقعا یک کار خدمتی است به مردم که چې له اوبو څخه یې په افغانستان کې یو کال وړاندې د ګټې اخیستنې لپاره هیڅ اقدام نه و شوی. اوس دا سرشار امو د خپل اصلي لوري په لټون کې دی. د دې سربند په جوړولو سره په راتلونکو میاشتو کې د امو سیند اوبه د قوشتېپې کانال ته لوری ومومي چې ورسره به د هیواد د شمال وچې او شګلنې دښتې زرغونې شي. د قوشتېپې کرنیز کانال د 215 کیلومتره په اوږدوالي 152 متره پلنوالي او 8.5 متره ژوروالي سره د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ پیل د جوزجان ولایت څخه په تېرېدلو د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسېږي. در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه
کلو دختو شنو درو